هغه خلک چې وایي پخواني غاصبین غله دي هغه افغانان نه ورسره مني چې دوی راولي بیرته دلته ځای ورکړي او هغه افغانان چې وایي واقعا خپل زده کړي خپله پوهه د دې لپاره کړې ده چې دوی د وطن ته خدمت وکړي خپل وطن آباد کړي خپله خاوره جوړه کړي هغوی حق لري هغوی به حتما راځي او دلته به په دې نظام کې کار کوي خو وخت اړتیا ده ما مخکې هم تاسو ته وویلې ګورئ دا له منطق نه ډېره لرې خبره وه چې دلته یو تحول راغی هغه هم په ډېر یو بد شکل راغی خو موږ او تاسو ته الله په خیر تمام کو په دې خاطر چې وینې تویې نه سوې ډېرې وطن وران نه سو جنگونه رامنځته نه سول جګړې رامنځته نه سوې کوم پلان چې خارجیانو لرو هغه پلان خنثی سو دوی عراق جوړو افغانستان نه دوی سوریه جوړوله دوی نور هیوادونه جوړول دغه ټول ختم سول اوس دې ته یو څه وخت حتما اړتیا شته ډېر کسان اوس د پخواني نظام راغلي دي دفاع په وزارت کې اوس ټول پیلوټان هغه پیلوټان دي چې د اوس الوتکې کته او پورته کوي او طالب هم پکې سپریږي دفاع وزیر هم پکې ګرځي دا خو نوي کسان نه دي خو همغه کسان دي د پخواني نظام کې وظیفې اجرا کولې له خارج نه راغلل هوایي ډګر ته دفاع وزیر ورغی د دوی قدرداني وکړه د دوی احترام وکړو دوی ته یې ګلونه وروړل همداسې به نور افغانان هم چې هغوی واقعا افغانان دي هغوی به راځي خو زما هیله دغه ده چې راځئ په دې نظام سالم انتقاد وکړي دغه نظام ته داسې مه کوئ چې تاسې داسې یو انتقاد کوئ چې ځان مخالف معرفي کوئ مخالف به وي دښمن زه نه درته وایم مخالف بېله خبره ده د مخالف فکر همیشه بدلېدلی سي دغه مکاتبو خبره موږ خپله په دې باندې خپل غږ پورته کړی ده دا نظام ده په دې کې به بعضې داسې فیصلې راځي هغه به په هغه باندې به موږ انتقاد کوو او په هر نظام چې سالم انتقاد منتقدین نه وي هغه نظام هغه خپل جذابیت له لاسه ورکوي هغه نظام هغه بهرنی کوم ښایستهتوب او جذابیت چې هغه بیا نه وي باید انتقاد وي په دې نظام باندې هر څوک یې وکوي نو موږ دا وایي راځئ دا وطن هم کور ده دا وطن هم هیواد هم خپله خاوره ده په ګډه به سره یو سو لاس په یو بل ته ورکو بعضې شخصي عقدې مخالفتونه دا به له منځه یوسو سالم انتقاد به وکوو غوښتنه به له دې نظام نه وکوو مسلکي خلک دي هر څوک چې دي چې یو بل ته موږ او تاسې اول تفاهم ته ورسېږو موږ به تاسې سره ملګري سو موږ به دغه نظام ته ووایو چې دغه شخص چې دا واقعا یو مسلکي یو وطن دوست یو د دې وطن اصل بچی د غواړي خدمت وکړي حتما به په دې نظام کې هغه ته کار ورکول کېږي هغه ته به وظیفه ورکول کېږي نظام مسلکي خلکو ته ضرورت لري داسې نه ده چې مسلکي خلک نظام ته ضرورت لري نظام هغه خلکو ته ضرورت لري چې هغوی مسلکي دي هغوی پوهیږي هغوی کار کولی سي هغوی خدمت کولی سي اوس هم د دې نظام هغه ښه مثبت کارونه باید له نظره ونه واچول سي په ټولو باندې مولانا صاحب مونږ ته خو هم چې د خپل مشکل د توقع مولوي صاحب مننه خیر انتقاد موضوع مې یاده کړله زه به پرزیدنت صاحب ته نوبت ورکړم بحث بل سره داسې نه کوم چې خدای ناخواسته یو بل ته توهین وشي او ما تا د سالم انتقاد موضوع یاده کړله یو څو خبرې ما سره هم دي امید دی چې اوس یاد دا خبرې سره ډسکس کوو مهرباني پرزیدنت ورور ډېره مننه عنایت خان وروره تمیم وروره لاندې څومره وروڼه خویندې چې دي ټولو ته سلامونه